لر او بر پښتانه یو ځای کیږي. محسن داوړ په افغانانو ننګ وکړ او پاکستان سم خراب کړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. محسن داوړ وایي افغانان زموږ په ننګ ودرېدل، موږ به په ننګ د پاکستان د پالیسیو په وړاندې ودرېږو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر غړي محسن داوړ د ډېرې اسماعیل خان نننۍ غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان د دا خیال په لو له ذهنه وباسي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به خپل طالبان ورولېږي. محسن داوړ د پاکستان پوسټ په خطاب کې ویلي څو پورې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ژوندی وي لکه ډال به درته مخې ته ودرېږي. دوی وایي موږ ځکه د افغانستان په ننګه درېږو چې په تاریخ کې په لومړي ځل د منظور پښتین د نیولو وروسته په ټوله افغان خاوره تاجکو، ازبکو، هزارو او پښتنو د منظور په ننګ احتجاجونه وکړل. داوړ وویل له دې نستر اتفاق، اتحاد او لارینونه د افغانانو له لوري په افغانستان کې نه و لیدلي او لکه ډال په ټول افغانستان کې پښتانه د پی ټي ایم په ملاتړ راوتي وو چې په همدې ترتیب به پی ټي ایم هم د افغان خاورې په ننګه د ریاست پر ضد لکه ډال ودرېږي. داوړ وویل پاکستاني جنرالان له پی ټي ایم ځکه په ویره کې دي چې په لر او بر یې شعوري بیداري راپورته کړې ده. دوی وایي د ولس زور د خدای زور دی او په دې زور به منظور پښتین ډېر ژر خوشي کړای شي او د ولس په همدې زور به له پاکستاني ریاست څخه هم حساب کتاب واخلو. محسن داوړ بیا ځل ریاست ته اخطار ورکړ که چیرې د پی ټي ایم مشر او غړي آزاد نشول نو د دې غورځنګ زرګونه خلک به د پښتون قام سره یو ځای یو ځل بیا د اسلام آباد په لور ولاړ شي او هلته به پراخ لاریونونه او غونډې وکړي. له دې وړاندې هم داوړ ورته څرګندونې کړې وې او د لر او بر یو افغان ناره یې پورته کړې وه او کله چې ولسمشر غني د دوی په ملاتړ ټویټ وکړ او وروسته پاکستان بیا غبرګون وښوده، داوړ بیا وویل چې زه هم افغان یم، منظور هم افغان ده او اشرف غني هم افغان ده او حق لري چې د هغه په اړه ټویټ وکړي. په هر حال تاسو د محسن داوړ د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.